بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ما د فلمورا ویډیو ایډیټینګ یو کمپلیټ کورس شروع کړی چې دا د هغې دویمه حصه ده. په پیله حصه کې تاسو ته ما ویلي وو چې فلمورا سافټویر به موږ څنګه را ډاونلوډ کوو په خپل کمپیوټر یا په لیپټاپ کې، او ورسره ما تاسو ته د هغې د رجسټریشن چل هم ښودلی. خو دوستانو دا د فلمورا په باره کې دویمه ویډیو ده. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دې د کم انټرفیس چې کم دی، د دې چې دا کم شکل دی هغې باره کې به زه تاسو ته لږ تعریف کوم، او د دې نه علاوه په دې کې موږ خپله ویډیو څنګه امپورټ کوو او دې کې اهم څیزونه څه دي، نو په دې باره کې به زه تاسو ته نن وایم. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کوو. دوستانو تاسو به خپله ونډر شیر فلمورا سافټویر چې کوم دی هغه به تاسو اوپن کوئ. ما هم پې د دې ځای نه کلیک کو، دا اوس کولاویږي دوستانو ونډر شیر فلمورا سافټویر. نو دوستانو تاسو کتلی شئ چې دلته دا به تاسو 16 9 باندې به دا تاسو سلیکټ کړئ، 16 9 باندې، او بیا د هغې نه بعد دې خوا پول فیوچر موډ دا چې کوم آپشن دی دا به تاسو کلیک کوئ. نو د هغې نه بعد به د ونډر شیر فلمورا چې کوم سافټویر ده د دې دا انټرفیس به موږ سره کولاو شي. نو دا به زه لږ شانتې دې خوا د موس په ذریعه باندې راولم. د هغې نه بعد دوستانو دا د دې انټرفیس دی. ټیک شو دوستانو، دا تاسو کتلی شئ ډېر اسان شانتې انټرفیس یې دی. د ټولو نه مخکې به زه تاسو ته ووایم چې دا یو چې تاسو ته دا کوم ځای ښکاري دا د دې پلی وینډو ده، یعنې موږ چې په دې ټایم لاین کې څه پلی کوو نو هغه موږ ته په دې ځای کې پلی کوي. د هغې نه بعد دوستانو دا د دې ټایم لاین دی، موږ چې څه هم ایډ کوو نو هغه به ډایرکټ دې ځای ته راځي. او ورسره دا چې کوم آپشنې دي دا میډیا، میوزیک، ټیکسټ، ترانزیشن، او ورسره دا یو څو آپشنې نورې هم دي، دا هم ډېرې اهم آپشن دي. ټیک شو. او د هغې نه بعد دا بره چې کوم آپشن دي فایل، ایډیټ، ایکسپلورر، ایکسپورټ، هیلپ او رجسټر. د هغې نه بعد دوستانو دلته دا آپشنې دي، دا یو ډېر زبردست آپشن دی، ډارک سکین. زه چې دا کلیک کړم نو تاسو کتلی شئ دوستانو د دې دا کوم انټرفیس چې و هغه تور شو. اوس د هغه په ځای باندې دلته دوی ولیکل لایټ سکین. نو زه چې دا کلیک کړم نو واپس به دا د دې دا انټرفیس چې کوم دی، د دې دا کوم تصویر چې کوم دی د دې فلمورا هغه بدل شي. نو زه به واپس بیا ډارک کړم. د هغې نه بعد دوستانو د ټولو نه پیله آپشن چې کوم راځي هغه د امپورټ میډیا ده. په دې کې موږ څه تصویران وي، که ویډیو که اډیو وي، هغه به دې کې موږ څنګه راولو. نو دا به تاسو په میډیا باندې کلیک کوئ، دا پیل آپشن چې کوم دی دې ځای کې. د هغې نه بعد دغه شانتې انټرفیس به تاسو ته میلاو شي، لکه څنګه چې دلته اوس تاسو اینې زما د کمپیوټر په سکرین باندې امپورټ میډیا فایل هیر. نو زه چې دا کلیک کړم نو زه به راشم زما چې کومه کمپیوټر کې صحیح دا تاسو کتلی شئ ډاونلوډ کې. د هغې نه بعد دا ډاکومنټس ما پکچر باندې کلیک کو. کمپیوټر کې ستاسو څه وي، سی ډرایو کې، ډي کې، میموري کارت کې، چې هر څه کې تاسو به هغه سلیکټ کړئ. نو زه پکچر ته رالم. د هغې نه بعد زه دا تصویران سلیکټ کوم. ټیک شه دوستانو، کنټرول باندې مې ورسره لاس ایښی، دا ما سلیکټ کړل. او د هغې نه بعد دا آپشن دی اوپن. نو زه به دا اوپن باندې زه کلیک کړم نو دا به دلته راشي. ټیک شه دوستانو، نو څنګه چې تاسو ته ما وویلله چې دا د دې پلی وینډو ده، او دا لاندې چې کوم دی دا د دې ټایم لاین دی. نو موږ چې څه په دې کې ټایم لاین کې راولو نو هغه دا پلس چې کوم نشان دی، نو موږ به هم دا کلیک کو پلس والا. نو دا ما کلیک کو دوستانو، درې واڼه دلته رالل. وجه د دې څه ده چې دا درې واڼه ما دغه شانتې سلیکټ کړي وو.
ټیک شو دوستانو کو دا زه اوس ډیلیټ کوم نو ماوس په دغه شانتي راولم درې وړه سلیکټ شو کیبورډ کې چې کومه د ډیلیټ دا بټن دا به کلیک کوم نو دا به ډیلیټ شي د هغې نه بعد یو تصویر باندې ما کلیک کو پلس باندې نو هغه هم دلته راغلی د دې نه علاوه دوستانو د دې دویمه طریقه څه ده چې په دویمه طریقه باندې موږ دې کې څنګه سیزونه راولو دا خو لکه موږ میډیا ته لاړو او د هغې نه بعد امپورټ ته لاړو هغه موږ دلته امپورټ کړل ټیک شو دوستانو نو زه به دا لږ را دې خوا کم دا به زه مینیمایز کم د هغې نه بعد دوستانو موږ چې څه هم په فلمورا سافټویر کې راولو کو هغه ویډیو وي کو آډیو وي او کو تصویرانی که هر څه وي تاسو به کمپیوټر ته لاړ شئ او تاسو چې کوم ځای کې هم څه پراته وي هغه به تاسو هغه ځای ته به لاړ شئ زه اوس پکچرز ته لاړم یا د هغې نه بعد دا لاندې چې دا کوم آپشن دی ویډیو به همدا کلیک کم بیا سمپل ویډیو دا یو ویډیو ده چې دا په دې کې وینډو کې دا خپله ویډیو وي پکې نو دا به زه سمپلي د ماوس په ذریعه باندې کلیک ونیسم او دا د فلمورا چې کوم آپشن دی لاندې دې باندې به زه دا ماوس کیدم نو دا سافټویر کولاو شو او بیا دا پلس شانتي نشان تاسو وینئ دوستانو نو دا چې زه پرېږدم دلته نو دا به هم دلته ورپیسټ شي دلته به ورپیسټ شي نو دا د دې دویمه طریقه وه ټیک شو دوستانو د هغې نه بعد به موږ خبره کوو دا خو د دې د امپورټ طریقه وه چې په دې کې موږ څه څنګه امپورټ کوو د هغې نه بعد دا بره څه آپشنې دي پهله نمبر باندې آپشن دی پایله نو زه به په پایل باندې کلیک کړم د هغې نه بعد دوستانو نیو پروجیکټ یعنی دا پروجیکټ ته پرېږدي او بل پروجیکټ نوی پروجیکټ په دې کې ته کولاوی نو ته په نیو پروجیکټ باندې کلیک کړي نو نوی پروجیکټ به ته کولاو کړي بیا ورپسې آپشن دی اوپن پروجیکټ یعنی تا زو پروجیکټ چې دا هغه سیو کړی وي هغه ته کولاوی نو د کنټرول د کیبورډ په ذریعه باندې هم ته کنټرول ووایي نو هغه به کولاو شي یا به سمپلي د ماوس په ذریعه باندې هم د هغه کولاولی شي ټیک شو دوستانو اوپن ریسنټ دا پرېږدئ د هغې نه بعد دا 4 نمبر چې کوم آپشن دی سیو پروجیکټ کنټرول اس سی وي نو دا به ستاسو سیو شي لکه دوستانو د دې دا ډېر اهم آپشن دی په دې کې په دې فلمورا کې نه دا په هر یو سافټویر کې لکه چې ته ویډیو ایډیټ کوې نو ته چې هغې کې څومره هم افیکټ استعمال کې آډیو تصویران هر څه چې ته استعمال کړې نو دا ته ځان سره یو ځل به سیو کې ځکه که خدای نخواسته بجلي لاړل نو هغه هر څه لاړل ډسمیس شو هغه به ته بیا کوشش به کوې ویډیو بیا جوړې خو چې دا تا ځان سره سیو کړي نو که بجلي لاړه یا هر څه اټومیټیکلي ستا کمپیوټر بند شو چې تا سیو کړي نو سیو پروجیکټ باندې چې ته کلیک کې مطلب کوم ځای کې تا سیو کړي وي نو هغه به ته هغه ځای نه واپس کولاولی شي نو زه په سیو پروجیکټ باندې کلیک کړم او د هغې نه بعد به زه دلته زه سلیکټ کړم پکچر دا صحیح دی د هغې نه بعد دلته نوم ورکوم فلمورا سیو مې کړو ټیک شو دوستانو بس دې کې د څومره هم ایډیټینګ کوم نو کنټرول اس به زه وایم دا به هغې سره سیو کېږي او بیا چې کله بجلي لاړه شي ناڅاپي نو زه چې هغه ځای ته لاړ شم هغه ځای نه زه هغې باندې کلیک کړم دا به ډایرکټ دغه پروجیکټ کولاو شي د هغې نه بعد دې کې نور څه آپشنې دي نو بیا ورپسې آپشن دی بل ارچیو پروډکټ دا دونه اهم نه دی دا پرېږدوئ ورپسې آپشن دی امپورټ میډیا څنګه چې تاسو ته مو ویل دوستانو په میډیا چې موږ کلیک کوو دوه طریقې تاسو ته ما د هغې وښودلې چې موږ هغه ځای نه ونیسو دلته په دې کې ورپیسټ کړو او بل هغه امپورټ میډیا باندې هم چې موږ کلیک کوو نو موږ هغه دلته سیزونه راوستی شو دا د دې بله یو ګرانه طریقه ده یعنی ته به فایل ته ځې او هغې ځای نه بعد به ته امپورټ میډیا ته راځي او بیا دا امپورټ فایل چې کوم دی نو دا چې ته کلیک کړي نو ته بیا هلته خپل د کمپیوټر چې کومه ګیلري ده کوم ځای کې چې ته سیزونه ګورې هغه ځای نه به ته سیز سلیکټ کړي او بیا په اوپن باندې کلیک کړي نو هغه به هم دلته راشي بیا ورپسې امپورټ میډیا فولډر پوره فولډر هم ته دلته امپورټ کولی شي او امپورټ فرام کیمرا اور فون نو هغه هم تاسو دلته ایډ کولی شئ د هغې نه بعد ورپسې آپشن دی ډاونلوډ میډیا یعنی تاسو اوس ډاونلوډ کې د فیسبوک نه ورسره انسټاګرام هم دی ورکړی دی او ورسره یو بل آپشن هم دی او بل د دې نه ټولو نه اهم آپشن چې کوم دی هغه دا آپشن دی
پر فایل کې ریکارډ میډیا یعنی کته تاسو ریکارډ فرام ویب کیم یعنی تا خپل کمپیوټر یا لیپټاپ کې کیمرا شته ده کمپیوټر کې خونه هغه ورته خپل لګي خو اکثر لیپټاپ کې نو هغه هم ته دې ځنه کلیک کینو ته ریکارډینګ کولای شي ورپسې لاندې چې کوم آپشن دی ریکارډ پی سی سکرین د خپل پی سی کمپیوټر سکرین ته ریکارډ کړه نو دا چې ته کلیک کی نو یو بل وینډو به کولاو شي دا تاسو کتلی شئ دوستانو دغه شانتې وینډو به تاسو سره کولاو شي او دلته تاسو وایس او هر څه تاسو سیټ کوئ او بس دا سٹارٹ ریکارډینګ باندې کلیک کړئ نو د دې ریکارډینګ به سٹارټ شي نو زه به دا کراس کم ځکه چې زما د دې ته اوس فلحال ضرورت نشته دی هغې نه بعد زه بیا فایل ته راللم او ورپسې آپشن دی د اخري نه دا دویم نمبر سیټینګ نو سیټینګ چې زه کلیک کړم دا هم ډېر اهم آپشن دی په دې کې یوټیوب ټمپرري فایل فولډر او اهم پکې به صرف دا لینګویج دی لینګویج تاسو د دې ځای نه سلیکټ کولی شئ او آټو اپډیټ یعنی چې نوی اپډیټ راشي هغه هر هفته کې ته اپډیټ کولی شئ او بس دا هم د دې ځای نه صحیح ده او فایل کې بیا ایگزیکټ دی نو F4 چې ته وې دا به واوړي او دا تاسو بس سمپلی دې ځای نه ایگزیکټ باندې چې کلیک کوئ د ماوس په ذریعه باندې بس دا به تاسو واوړي د هغې نه بعد دویم آپشن دی ایډیټ نو په دې کې اینډ او کنټرول زیډ چې وي یعنی دې نه مخکې چې تاسو کړي هغه به واپس ریورس شي ورسره آپشن دی ایکسپورټ یعنی تاسو ویډیو جوړه کړه په دې کې هغه ته اوس واپس ایکسپورټ کې یعنی ویډیو په سایز باندې هغه ته تیارې نو ایکسپورټ باندې چې ته کلیک کې نو کریټ ا ویډیو به کریټ شي هغې کې بیا خپل فارمیټس راشي چې ته کلیک کې نو یو MP4 HD چې کوم سایزونه هغه به ته سلیکټ کړې بیا ایکسپورټ ټو ډیوایس بیا ورپسې اپلوډ ټو ډایرکټ یوټیوب ته اپلوډ کې بیا ورپسې لاندې بل آپشن ورکړی اپلوډ ټو فیسبوک نو ډایرکټ ته فیسبوک باندې اپلوډ کې یا اپلوډ ټو ویمو هغې باندې ته اپلوډ کې یا تا سره DVD وي نو هغې باندې هم ته سیو کولی شي نو دا 3 نمبر آپشن دی هغې نه بعد هیلپ آپشن دی نو دا ما ته څه اهم شانتې نه ښکاري او رجسټر خو تاسو ته ما ویلو چې دا چې کله رجسټر نه وي نو رجسټر چې کوم دی دا په سور باندې لیکلي دا اوس موږ رجسټر کړو نو په دې وجه دا سیټ دی د هغې نه بعد دوستانو تاسو ته ما وویله چې دا د دې پلی وینډو ده یعنې موږ چې څه په ټایم لاین کې ایډ کړو نو هغه موږ ته دلته پلی کوي او ورسره دا اوس ما په میډیا باندې کلیک دی د هغې نه بعد دوستانو دا مای البم چې کوم دی کې ما 4 سیزونه ایډ کړي دي دا سمپل کلر دی په دې کې خپل په دې کې دا تور هر څه کلرونه دي بس صرف په دې پلس باندې کلیک کول هغه په خپله دلته ایډ کیږي ورسره یو بل آپشن دی سمپل ویډیو نو په دې کې ویډیو د اکثر خلک چې دی دغه کې لګوي د ویډیو په شروع کې دا لګوي لکه ویډیو چې سټارټ کیږي نو 0 1 2 3 او بیا سټارټ شي نو دا د هغې دپاره دی په دې کې ورکړې ده تاسو کتلی شئ دوستانو اوس به دا ویډیو شروع کېدو نه مخکې دا لګوي د هغې نه بعد دوستانو په دې کې دا امپورټ دلته یو بل آپشن هم دی ورکړی دی نو دا چې تاسو کلیک کوئ نو امپورټ فایل باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو بیا مګه خپل کمپیوټر ته لاړ شئ هلته تاسو څه سلیکټ کړئ او بس دا اوپن بټن ده دا چې کلیک کوئ نو دلته به تاسو بیا دې ځای کې به راشي امپورټ به شي دلته ورسره یو بل ډېر زبردست آپشن دی ریکارډ نو دا چې زه کلیک کړم نو ما سره به دلته 3 آپشن راشي څنګه چې تاسو سما وخت کې په فایل کې ویلله په دې کې ریکارډ فرام دا خو تاسو سما وخت کې ویلله پی سی سکرین چې ریکارډ کې دا 2 نمبر آپشن دی دا چې کلیک کې نو ستا د کمپیوټر سکرین ریکارډینګ به سټارټ شي او اخري آپشن دی ریکارډ او وایس کور نو دا چې ته کلیک کې نو ستا مخې ته به دغه شانتې وینډو راشي په دې کې تاسو چې څه باندې ډبینګ کې یعنی یو شیز په اردو کې دی یا په انګلیش کې او ته په هغې باندې پښتو ډبینګ کې نو یا هر ژبې ډبینګ چې ته کوې نو ماوس به خپل کمپیوټر ته به تا مایکروفون لګولی او دلته دا په دې شیز باندې چې کلیک کې دا د اډیو چې کوم نشان دی نو ستا ریکارډینګ به سټارټ شي نو زه به دا فلحال بند کړم ځکه زما ضرورت نشته دی دې ته نو دوستانو دا و زمونږ د نن وړه شانتې ویډیو د دې نه بعد به زه تاسو ته د میوزیک
ټیکسټ ترانزیشن او دا د نور د دې باره کې زه تاسو ته نور معلومات در کوم په بله ویډیو کې، ځکه کو دې ویډیو کې در کوم نو دا ویډیو به ډېره اوږده شي. نو دوستانو په بله ویډیو کې به زه تاسو ته نور چل ښایم. اوس ماله اجازت راکوئ، د الله په امان.